ما به ګومنځوه سر د رسول الله صلی الله علیه وسلم و انا حائز زه به حائزه ومه زه حائزه ومه او د رسول الله سلام سر می ګومنځوه. نو مصاحبت سو که نسو طالبانو نو اغي باندې رد سو چې په یهودو باندې چې دوی وی دا نجاست حکومي د قربان او نزدېکت مخالطه به نه کوي. دی ما خدمت به حائزه کوي او تدنو مني المرأة ما ته به ښځه رانږدې کېږي وهي جنوب. فقال عروه كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني. حائزه و جنوب دواړي ما خدمت کوي سي وليس على احد في ذلك بأس. عائشه رضی الله عنها نبی علیہ السلام به طالبانو جمعات کیو معتکف عمر مینه و طالبانو. عائشه رضی الله عنها به کوټه کې و حائزه بوا نبی علیہ السلام به جمعات کیو سر به کوټې ته ورتراوي نه نويست به سر په باندې ګومنځاو. دلته دوا خبرې دي. یو خبر طالبانو د امام کرمانی مقصد ده. امام کرمانی وی د دې باب مقصد ده قرآن په هغه ځای کې تلاوت کول چې هغه ځای طالبانو نجاست ته نږدې وي. هلته د قرآن تلاوت څرنګه ده جواز لري که نه لري جائز ده که نه ده جائز. طالبانو په هغه ځای کې د قرآن تلاوت کول طالبانو چې هغه ځای سره څوک وي نجاست نږدې وي آیا دلته د هغه کول څه ورته وایي تلاوت کول روا ده که ناروا ده طالبانو د یوه مسئله. نو کرمانی وی د امام بخاری مقصد اصل کې دا ده دغه د امام بخاری مقصد ده چې په داسې ځای کې څوک کول تلاوت کول چې هغه ځای نجاست ته نږدې وي روا ده که ناروا. امام کرمانی وی نو دا د امام بخاری مقصد ده وی مقصد د امام بخاری لدینه دا ده. خو طالبانو عام شارحین لکه علامه ابن بطال هغه وی طالبانو په دې باب کې مقصد دا ده د امام بخاری صاحب هغه داسې وایي وی اصل کې امام بخاری یو مشهوري مسئلې ته اشاره کوي هغه دا ده طالبانو قرآن چې علاقه قرآن مسکول خو جنوب و حیزې ته څوک ده ناروا ده. جنوب و حیزې ته قرآن مسکول ناروا ده. اما که قرآن د علاقې سره وي د پوښ سره وي به قرآن مسکول جنوب و حیزې ته روا ده که ناروا طالبانو. نو په دې کې خبر ده. نو دغه مسئله کې د علماو اختلاف ده. احناف علما هغوی دا مسئله جائزه بلی دا جائزه بلی چې یو سړی قرآن د علاقې او د پوښ سره وی بیا مسکول جائز ده. اصل کې د امام بخاری مقصد له دې باب نه طالبانو تایید د احنافو ده. دې مسئلې ته د امام بخاری مقصد ده. یعنی امام بخاری داسې وایي چې جنوب او حیزې ته دا جائز ده چې قرآن د علاقې او د پوښ سره وی دی مسکولی شي. خبر باندې پوه شولې قرآن د علاقې او د پوښ سره بیا څنګه کولی شي. اصل کې امام بخاری دا مقصد ده چې په دې سره تایید د چا کیږي. خو یو ټکي ته تاسې فکر وي طالبانو مثلا او صادر سره که زه جنوب وم د صادر سره قرآن مسکولی سم هغه صوبه چې زه لابس یم طالبانو هغې سره یې نسم کولی. خبر پوه شولې هغه صوبه چې لابس یې نه یم طالبانو هغې سره بیا څنګه کولی سم مسکولی سمه. یعنی طالبانو د احنافو د حنابلو رایه دا ده. احناف و حنابله داسې وایي چې قرآن جنوب و حیزه د علاقې سره مسح کولی شي. امام مالک او امام شافعی او نور علماء نسی کولی. دلته صرف یوه خبر سوی طالبانو عینی داسې لیکلی دي چې تقریبا اکثر علماء ښودلي چې دا وایي علاقې سره مسح کولی شي او بعضې وایي نیسي کولی. دلته طالبانو عینی نه کتابتي سهوه شوې ده. صحیح دا ده احناف او حنابله جائز بلی مالک و شوافی جائز نه بلی. د امام بخاری اصل کې له باب نه دا مقصد ده. دوه خبرې دلته را معلومې سولې چې قرآن علاقه لري طالبانو
این د سلفو زمانه کې قرآن علاقي پوښونه درلودل. دا اوس زمانه کې بعضې متشددین سلفي خلق طالبان وی دا قرآن ته پوښ دا یو حنفي بدعت ده. حنفي بدعت نه ده. طالبانو کان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائز الى ابي رزينته فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. قرآن به طالبانو لعلاقي و لپوخ نه نیولی و. خو دین معلومه سوله طالبانو چې علاقه د سلفو زمانه کې وه. دا د احناف بدعت نه طالبانو. الله پاک دی مونږ ته علم نصیب کی طالبانو بیا خپله سړی په خبر پوهیږي.